د یو ورور محترم سوال کړی چې زموږ مور بیماره وه 3 میاشتې او لمونځونه یې نه دي کړي، اوس الله صحت ورکړی دې لمونځونو سره به څه کوي؟ جواب: اول دا خبره ځان سره یاده وساتئ چې لمونځ د انسان نه په هغه وخت کې ساقطېږي چې کله د هغې عقل کار پرېږدي. اوس که یو سړی یو زنانه بیماره شي او داسې بیماره شي چې مثال ودرېدی نه شي، په ناسته دې وکړي، کېناستی نه شي، په پرته دې وکړي، که پرېوتی نه شي، په اشاره دې وکړي، که اودس نه شي کولی تیمم دې ووایي، که نه اودس شي کولی او نه تیمم شي کولی نو دې ته وایي فاقد الطهورین، نو بیا دې بغیر د اودس نه لمونځ وکړي. خو د لمونځ قضا نشته، د لمونځ پرېښودل نشته چې بس بالکلیه دې لمونځ پرېږدي تر څو پورې چې د دې عقل کار نه یې پرېښی. اول خبره خو دا یاده وساتئ آینده دپاره. دویمه خبره دا ده چې دا کوم عمل ستاسو د والدې نه شوی دی، که چېرته د دې دا بیماري داسې وه چې مثال دماغ یې کار پرېښی نو په دغه صورت کې خو بیا په دې باندې لمونځ نشته، بالکل هېڅ هم پرې نشته. خو که چېرته بیماره وه مثال اپریشن یې کړی او بیا یې اودس نه شو کولی، یا مثال کېناستی نه شوه، یا بل داسې څه تکلیف و خو مقصد په دې صحیح عامه طریقه باندې لمونځ نه شو کولی او ایستې پرېښي دي، نو په دې سره دا یوه غټه ګناه شوې ده. نو اول الله تعالی ته توبه ایستل او په دې عمل پښیمانه کېدل او آینده کې دا اراده کول چې داسې کار به بیا نه کوم. او د دې لمونځونو قضا دې راوړي. اسانه طریقه د قضا دا ده چې هر لمونځ سره دې دغه لمونځ وکړي، لکه مثال په طور سره د سهار د لمونځ سره د سهار لمونځ او د ماسپښین سره د ماسپښین او د مازدیګر سره د مازدیګر او ماښام سره د ماښام. او که داسې کوي چې مثال یو ټیم ورته وټاکي او بس ایسته دا 5 واړه لمونځونه په یو ځای باندې وکړي. لکه نبي علیه الصلاة والسلام نه یوه ورځ د خندق غزا کې لمونځونه پاتې شوي او بیا یې ټول په یو ځای باندې وکړل. د کومه طریقه چې هغې ته اسانه په دغه طریقه باندې دې وکړي. خو دا کار ډېر زیات خطا شوی، آینده کې باید چې داسې کار نه بیا پرهیز وکړلی شي.